څومره میلمانه چې زمونږ د والد صاحب تعزیت دپاره حاضر شوي نو زه د ټولو ډېره د زړه د خلاصه شکریه ادا کوم. ډېره مننه او دا د الله تعالی نه دعا کوم چې الله رب العزت دی دی له عزتونه ورکړي چې موږ له عزت راکړو او ډېر درانه خواږه مشران چې کوم موږ سره دلته موجود وو الله رب العزت دی دا عزتونه دی ته ورکړي چې زموږ د مرحوم والد صاحب ته دی کوم خراج تحسین پیش کو. د جذبه ویلفیر ټرست د ټولو ملګرو د جلیل خان او د هغه د ټول ټیم ډېره زیاته مننه کوو چې نن یې د یو ډېر لوی مشر د یو امن پسنده د یو جرګمار مشر د یو سیاسي مشر د هغه په یاد کې دا پروګرام را جوړ کړی دی نو دا ډېره لویه خبره ده او دا بیا زیاته مننه په دې کوو چې دا اراده یې هم کړې ده چې اوس په دی انشاءالله چې کوم ژوندي دي د جانس خان بابا کم هم اثر چې کم ژوندي جرګمار دي مشران دي د هغوی په سرونو به دستار ږدي هغوی له به عزت ورکوي نو د دې تنظیم او جانس خان بابا څنګه چې زمونږ مشرانو ټولو یاد کو چې هغه یو ډېر لوی کردار و یو ډېر عظیم کردار و یو ډېر نیک کردار و یو ډېر سپېڅلی کردار و یو ډېر امن پسنده کردار و خدای دې په پښتنو کې داسې کردارونه ډېر کړي لکه څنګه چې جانس خان بابا. مصیبت پیو دا موږ کمرشل شو موږ بازاریان شو اگر سرانه لړ بازار داسې کړو موږ پیښور ډېر لرې دی موږ د پیښور رنګ دور اغستی دی چې زه دلته ګورم نه موږ ټول شو ښاریان خوی خصلت معاملات سکنات ټول د ښاریان شو په خپل بچي ته عاجزي خور پکار دي نو جانس خان کاکا خبر دی الله ما خو سم چې دی نه زم زه خو دیندار ډېر نیم خو تور بوز او داس حکم نو ما اوس هم د عالمان صاحبان وایي چې الحمد کلهو دوره ځله ووایي دا ختمي نو ما یو شل ځله الحمد یو ډېر څلوېښت ځله کلهو ویو د هغه په روح باندې مې وبخله نو ستاسو ډېره مهرباني او نور به تاسو وم څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن د جانس خان بابا ته تعزیتي پروګرام وشو دا نن چې په تعزیتي پروګرام کې هر سړی مثال پیش کو د باباجي نو واقع ده چې یو عالم د قرآن مجید د ټول تشریح په دریو الفاظو کې کړی دی چې الله پاک راضي کا په عبادت سره رسول الله صلی الله علیه وسلم راضي کا په اطاعت سره او مخلوق خدا راضي کا په خدمت سره بلکې د خدمت دا جذبه چې دا په ټولو باندې حاوی ده نن چې دا خلک هغه پسې خفه دی د قرآن مجید ختم وشو او هغه یادوي او هغه یاد کو او د هغه ټولې خوبۍ سوره چې په هغه کې وي هغه مخې ته راوستې د دې صرف او صرف همدغه یو وجه وه چې هغه د خلکو خدمت کړی او د مخلوق خدمت یې کړی او صلح یې کړی وي روغ یې کړی وي کورونه یې جوړ کړي د جوړ خبرې کړې وي او د توړ خبرې پکې نه وي. خدای څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک په ظاهر په باطن سپین سپېڅلي خلک هیڅ گزران مې د دې خلکو سره نشي جړوي مې هغه تلي تلي خلک نو دا جانس خان کاکا په د دې مانیری نه دا دوره دنیا کتلې وه او د هغه کردار دلته چې هغه څومره روغې کړي دي د هغې شمار نشته هغه له د روغې چل ورته وندر وله ورته هغه چې به چاته کېناستو د هغه نه به مخ نه ګرځو جانس خان کاکا زموږ نه لاړ د هغه یادونه به عمره پوري او داسې مشران دی الله پاک نور پیدا کی په ټولنو کې نو ټولنې به سپلټ کېږي نه ټولنو کې به تشدد نه راځي جمهوري رویې به راځي چې داسې مشران څوک لري الله پاک دی جانس خان کاکا سره د خاورو وبخي. دا کم ریفرنس جذبه ویلفیر ارګنایزیشن جوړ کړی و خدای بخلي جانس خان بابا باره کې حقیقت کې جانس خان بابا خدای بخلی یو اصلاحي یو خدمتي یو خدای خدمتګار د وړو سره وړوکی د لوی سره لوی یو تاریخ دی چې هغه نه ختمېدونکی دی هغه چونکې موږ کې موجود نه دی خو د هغه کم کوششونه کم هغه د هغه اصلاح کارونه د روغ جوړو کارونه د قوم او د ملک او د خیرخواهۍ دپاره هغه به تر قیامت ته ردې پورې ژوندي. زه د دې تنظیم او د جلیل دی ډیره شکریه ادا کوم چې دی
جانس خان ماما ځای ته راله او دی چې کوم دی نه موږ سره د هغه په تعزیت کې چې کوم دی شرکت وکړو. جانس خان ماما ډېر اصلاحي سړی و او ډېر د اجرې جماعت سړی و او د دنیا خلکو له چې کوم دی روغې اصلاحګانې کړي دي. په زرګونو د خلکو د اوبو نه یې ټوپکې کوزې کړي دي. نو موږ د دې ټولو پښتونخوا د دې پښتانو د حجرې ته که کوم راغلي دي او که کوم نه دي راغلي موږ د دې ټولو شکریه ادا کوو او موږ دعا وکړي چې الله تعالی له دې ثواب جانس خان کاکا مرحوم ته ورسوي. الله تعالی له جانس خان کاکا او زمونږ چې څومره اتلان او مشران زمونږ د علاقو هغه وفات شوي دي په دې نږدې یا لرې وخت کې الله تعالی دې هغه ټولو ته په جنت الفردوس کې یو لوی اعلی مقام ورکړي